السلام علیکم. نن موږ خبره کوو د ګیس په حواله سره. په سعودي عرب کې د ګیس دا مسله هر دویم کس ته د دلته کې نو دوی کنفیوز دي چې هغې لپاره موږ څه استعمال کوو. نو د ګیس لپاره چې دی دا دوه قسمه میډیسن باندې موږ خبره کوو. دا یو کاربان دی ته موږ وایو څه شو اټلي والا جوړې دي او دا نیو کاربان دي. نن موږ باندې خبره کوم په دې کې چې دی نو اکټیویټډ چارکول چې څه ته موږ وایو سکاره سي ده، خو دا هغه عام سکاره نه دا اکټیویټډ چارکول دی ته موږ وایو. دا چې دا ګیس چې دی دا رانیسي او ورسره چې دی نو سینامکي چې دی ته موږ څه ته وایو هغه د پکې صحیح شو نو د قبض هم نه جوړوي. نو دا تاسو استعمال کړئ انشاءالله فایده بل درکړي. په دې کې ورسره منټ دی، نانا چې موږ څه ته وایو، منټ پودینه چې موږ څه ته وایو. نو زما په خیال په دې دواړو کې د ټول نه بهتر چې دی نو هغه دا یو دی صحیح شو. دا تاسو استعمال کړئ، اټلي والا جوړې دي انشاءالله فایده بل درکړي. د دې ډوزیج داسې دی چې دوه ګولۍ د روټۍ پسې یا د روټۍ نه یو ګنټه پس پورې هم تاسو خوړی شئ سیده. نو دا چې دی دا ګیس رانیسي، مطلب دا چې ختموي په ګېډه کې. نو انشاءالله هضمه به هم برابري. بل دا خبره زموږ دا خلک کنفیوز دي صحیح شو په ګیس کې او په تیزابیت کې. ګیس چې دی نو په خېټه کې لاندې صحیح ده غړ غړ اوازونه چې یا چې دی نو دړې په خېټه باندې نو هغې ته موږ ګیس وایو. دا کمې ګولۍ چې ما وویل صحیح شو دا د ګیس لپاره دا په تیزابیت کې کار نه کوي. تیزابیت دی ته وایي چې مرۍ سوځي صحیح شو یا اړه سوځي هغې ته موږ تیزابیت وایو. په هغې کې هم کار کوي خو لږ کار کوي، دونه کار نه کوي. نو انشاءالله دا تاسو راواخلئ. بل دا چې هر بل سپلیمنټ دی څه نقصان نشته، انشاءالله فایده بل درکړي. دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېسچن تاسو موږ ته میسج کولی شئ. مننه. السلام علیکم.